کله داسې شي چې سړي ته دا قرض ختمول ګران شي، مالی حالات کمزوری شي، بدن کمزوری شي، مزدوري خراب شي، حادثه راشي، ډېرې خبرې ژوند سره تړلی شوي چې هغه پکې راتلی شي، هغې د لاسه دی بیا دا قرض واپس نشي ورکولی اګر که زړی غواړي چې ما ورکړي. نو یوه لویه طریقه چې هغه زموږ نه اکثرو نه یېره د هغه دا چې د رب العالمین سره خپله رابطه مضبوطول، ځکه چې کله هغه الله درته اسانه کړه که نه نو قرض نه قرضې به واپس ورکړي، او چې هغه الله درته اسانه کړه که نه هغه چې پرون پې قرضه وه په قرضو کې ډوب ګرځېدو، سبا له هغه خلکو له قرضې ورکوي او د خلکو سره منډې وهي. خو چې کله یې درته الله اسانه کړي او چې الله درته نه اسانه کړي که نه نو ته سحر ماښام منډې وهه، سحر ماښام مسلسل مزدوري کوه، ته به پکې نور قرضداری شي. ولې؟ ځکه چې تا ته هغه عرش و د رب نه د اسانه کړي. نو طریقه دا ده چې ته به د هغه سره رابطه جوړه کړي، رابطه جوړه کړي، هغه ته به فریاد کړي. ته دا فریاد، ته دا غوښتنه په خپله ژبه کې کولی شي چې هر څنګه یې کړي، پښتو کې په خپله ژبه کې ته لږ الله ته فریاد کوه، خصوصا د تهجدو په ټیم کې کله چې الله رب العزت د دنیا اسمان ته راکوشي او دا اواز کوي چې چاته څه مشکل وي چې زه وله حل کړم، ته ورته دا مشکل بیان کوه، یا الله په ما باندې قرضه ده. په سجده کې، په عامو دعاګانو کې، د اذان او د اقامت په منځ کې دلته دعا قبلیږي، روجماتي وخت کې دعا قبلیږي، د جمعې په ورځ نور ډوبېدو نه مخکې، مازدیګر د لمانځه نه بعد نور ډوبېدو نه مخکې دې ټیم کې دعا قبلیږي، او داسې نور ځایونه لکه باران وریږي دې ټیم کې دعا قبلیږي. ته چې په سفر روانې په لاره کې دعا غواړې دا الله قبلوي، نو ته به داسې ځایونه ګورې چې په هغه ټیم کې الله رب العزت دعاګانې ډېرې ښه قبلوي، ته به پکې الله ته فریاد وکړي چې یا الله په ما باندې دا تکلیف دی او دا سخته ده. الله رب العزت نه امید دی چې هغه به دا سخته لرې کړي. کله الله بیا هم لرې نه کړي، نو بیا ولې الله نه لرې کوي چې ما ورته فریاد هم وکړو، ما جړاګانې هم وکړې، ما اذکار هم وکړو، ما تلاوت هم وکړو، او ما بعض ورته حجامت هم لږ اوږد کړي، ما ورته حجامت هم اوږد کړو، سپینه ټوپۍ مې په سر کړه چې ما د سره په سر وړله نه، د جومات نه اوس ناوخته راوځم چې ما د سره اول لمونځ کوو نه، بیا هم الله قرضې ختمې نه کړې. نو دا خبره یاده کړه چې یو مسله د هغې ته تقدیر ویلی کېږي. الله رب العزت به دا سخته تا نه لرې کړي، خو کېدی شي الله دې له یو نیټه ایښودي هغه لږ اوږدوي. یوه دویمه دا سخته په تا باندې پاتې کول په دې کې یو حکمت دی چې الله تعالی اجر درکوي، مرتبې لې اوچتوي، یا د هغې په بدل کې یو بل لوی مصیبت په تا را روان و چې د هغې په مخ کې دا قرض هېڅ شی نه دی، هغه مصیبت تا نه الله د دې قرضو د ختمولو په بدله کې لرې کړو. او که ته خبر شوی وې تا به د الله سم شکرونه ادا کړی وې چې یا الله قرضه معمولي خبره ده خو چې دغه مسلې نه دې وساتله، خو موږ خو ترې نه خبرېږو که نه، موږ خبر شو چې الله زموږ نه څه لرې کړه، نو بیا فریادونه شروع کړو چې یاره ما خو سهار ماښام دعاګانې کولې، ستا هغه دعاګانې الله اورېدلي دي یقیني، د هغې په بدل کې تا نه یو بله سخته لرې کړې ده چې ته خبر نه یې. یو سړی د الله ته فریاد کوي یا الله زما قرضې ختمې کړه، یا الله زما الله ته قرضې نه ختمې. هسې زه دا وایم د پوه کولو لپاره په دې سړي باندې یو سخته بیماري را روانه وه چې د هغې د ده جسم او بدن ریجېدو رب العالمین هغه بیماري د ده نه د دې مسلې په بدل کې لرې کړه. که ده ته پته وی چې الله د دې قرضو د ختمولو په بدل کې دا ما چې کومه غوښتنه وکړه د دې په بدل کې ما نه یو سخته بیماري ودروله او ما ته یې راونه رسوله، دی به څومره خوشحاله وی که نه خفه به وی؟ خوشحاله به وی. نو داسې ډېرې غوښتنې موږ د الله نه کړي دي، رب العالمین د هغې په بدل کې زموږ نورې سختې لرې کړي دي، خو موږ نه یو خبر چې کومه سختۍ لرې کړي دي. یا که هېڅ هم ونه کړي دغه دعا یې تاله ساتلې ده په آخرت کې به دله اجر درکوي، ولې دا معمولي خبره ده. نو د الله سره رابطه یو خو دا طریقه ده چې ته پښتو کې عامې دعاګانې وغواړې چې څه دې زړه کې راځي هغه الله ته ووایه، رب العالمین د ټولو مخلوقاتو په ژبه باندې پوهېږي او د دوی خبرې اوري.